بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یئ، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و باد ساته. امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه تاسو مخکې حاضر یم. د هفته پرز باندې یو خاص وظیفه، داسې وظیفه چې ژوند لره بدلونکې وظیفه ده. د هر ناممکنه حاجت لپاره، په هر ناممکنه مقصد کې د کامیابی لپاره چې په کومه دعا کې قبولیت غواړي چې دا دعا می قبول شي، نو دا خاص وظیفه، دا اسانه وظیفه چې ډیر زیات لږ وخت په دې باندې لګي، لیکن اثرات دومره دي، برکات د دې دومره دي چې تاسو ورته حیران شئ. د رب العالمین په دربار عالیه کې خپل حاجتونه پیش کړئ، خپل دعاګانې وړاندې کړئ. ان شاء الله تعالی د دې وظیفې دومره کمال اثر دی چې ډیر زر به تاسو ته په دې خپل ژوند کې او خاص بدلون محسوس شي. تاسو خو په اهتمام سره دا وظیفه کوئ، ان شاء الله تعالی ژوند کې چې کوم حاجت ته، کوم مشکل ده، کوم پریشانی ده، یا سم مشکله مسله در طرف پیښه شوې ده، نه دې ټولو د پاره دا وظیفه تاسو خو په توجه اهتمام سره وکړئ. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، تاسو کلیک کړئ او سلیکټ کړئ د دې لپاره چې هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف شمال خپل استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې تاسو تعویضونه حاصلول غواړئ، تاسو نقوش حاصلول غواړئ، یا تاسو وظیفه اغشتل غواړئ، نو زما کال اپریټر سره تاسو په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ. ان شاء الله تعالی هغوی به تاسو ته یو ټایم مقرر کړي، په هغه مقرره ټایم باندې تاسو ما سره رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ تاسو منشن کوئ، ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایی ملاویږي او نور ډېر ښکلي ښکلي وظایف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه د الله جل شانه د اسم مبارکه د خاص وظیفه کول غواړئ، نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ مه. زما عزتمندو، دا وظیفه یو لوی مقام او مرتبه لري او ډیر لوی طاقت لري، ځکه چې دا د الله رب العزت د یو ذاتی نوم وظیفه ده. په ټولو وظیفو کې دا یو خاص وظیفه ده، ځکه چې دا د الله رب العزت د یو خاص نوم وظیفه ده. کریم رب دعاګانې قبلې، حاجتونه پوره کوي او مشکلات او پریشانی ختمي. زما عزتمندو، که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ دعاګانې دې قبلیږي، زمونږ مشکلات او پریشانی دې ختمیږي، نو الله جل شانه سره تعلق ډیر زیات ضروری دی. کله چې د خالق او د مخلوق منځ کې ربط وي، یو بل سره تعلق وي، نو بیا به الله جل شانه دا انسان د مخلوق د محتاجۍ نه هم ساتي، او چې کم تکالیف او پریشانی مصیبتونه پې راځي، الله جل شانه به ترې هم دفع کوي. لہذا زما عزتمندو، که چېرې موږ ته څه حاجتونه راپېښ شي یا څه مشکل او پریشانی کې راګیر شو، نو پکار دی چې ډېر زر الله جل شانه طرف ته متوجه کېږو. دغه رنګې زما عزتمندو، موږ ته څه مسله راپېښه شوي، زمونږ څه کار وي، نو موږ به د هغې دپاره اسباب استعمالو، ځکه اسباب استعمالول دا سنت طریقه د اسباب به استعمالو. الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې په خپل ارشاد فرمای. الله جل شانه په خپل قرآن عظیم الشان کې ارشاد فرمای، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یعنی په انسان باندې د خپل وس مطابق چې کوم کوشش ته هغه لازم دی. نو زما عزتمند اسباب به اختیاري خو دعاګانې به الله جل شانه نه غواړي او نتیجه به الله جل شانه باندې سپاري.
ځکه چې زما عزتمندو دا ټول نقل او حرکت چې کېږي دا د الله جل شانه په اذن او په اراده سره کېږي. قرآن کې الله جل شانه ارشاد فرمای وما تسقط من ورقه الا يعلمها، یعنی یو پاڼه کرا غورځيږي هغه د الله تعالی په علم سره را غورځيږي. لہذا زما عزتمندو که زمونږ حاجتونه پوره کېږي، زمونږ مسائل حل کېږي، زمونږ مشکلات او پریشانې ختميږي، نو دا ټول د الله جل شانه د امر او د حکم محتاج دي. زما عزتمندو دا ډیره اسانه وظیفه ده او ډیر لوی اثر لري چې څه قسمه حاجات مو وي زما عزتمندو، کاغه د رشته متعلق وي، رشته سره تعلق وي، د ستاسو پرشته کې بندش وي، رکاوټ وي، نو که د ستاسو د رشتې حواله سره هر قسمه مسله وي داغه د پر تاسو د وظیفه کول شي. یا زما عزتمند تاسو په کور کې جنگ جګړې وي، اختلافات وي، نو کچره تاسو دا اختلافات او دا جنگ جګړې په کور کې ختمولو غواړئ نو داغه د پر هم تاسو د وظیفه کول شي. یا تاسو د کاروبار مسائل وي، په کاروبار روزګار کې خیر او برکت نشته، یا کاروبار روزګار مو نشته دی، زما عزتمندو داغه د پر تاسو د وظیفه دا خاص وظیفه لازمان تاسو اهتمام سره وکړئ. جون په الله جل شانه بدل کې تاسو په جون کې و عظیم الشان انقلاب الله جل شانه راولي. او زما عزتمندو راځم وظیفه طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زتا سو ته بیانوم. طریقې دا د زما عزتمندو چې دا وظیفه و تاسو د ماسختن مز نه پس کوي، یعنی هر شپه تاسو د وظیفه کول شي، خو کوشش وکړئ چې دا وظیفه تاسو د ماسختن مز نه پس وکړئ. کله چې د ماسختن مز تاسو وکړو نو په خپل ځای باندې به تاسو کېنئ، درې پیرې به تاسو درود شریف وایي، خدا ده چې درود ابراهیمی وایي. د دې نه پس به د الله جل شانه دا اسم ذاتی نوم یا الله یا الله یا الله، اے زما الله، اے زما رب، اے زما پروردگار، دا به زما عزتمندو 129 مرتبه یعنی یو سل یو کم 10 پیره به تاسو د الله جل شانه د دې نوم ورته وظیفو کې الله جل شانه براو بل چې یا الله یا الله. خو زما عزتمندو سم د زړه نه به تاسو وایي، د ستاسو د زړه دړکن چې په دې کې وي ستاسو د زړه نه الله आवाज روزي. نو زما عزتمندو پزړه سره په خلی سره دواړو سره تاسو د الله جل شانه دا اسم مبارکه یاد کړئ. د دې نه پس بیا درې پیری اخره کې درود شریف وایي او بیا زما عزتمندو د دعا د پاره لاس پورته کړئ، د الله جل شانه نو دعا غواړئ، تاسو سم سلام وي د کریم رب نه دعاګانې وغواړئ. او د دې نه پس بیا زما عزتمندو موبایل وغیرہ تاسو مګورئ، د ګناه او غلط کار تاسو مکوئ، د سترګو حفاظت وکئ، سنت طریقې سره تاسو د شي ان شاء الله تعالی غرض دو بلانی تیری چې کریم رب تاسو تمام مصائب او مشکلات او پریشانې تکلیفونه ختم کړي وي، هر قسمه خواهشات او مقاصدو کې الله جل شانه تاسو ته کامیابی درکړي وي. زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ملاوي